چې کلم اختلاف راشي سمدستی هغه اختلاف ختموي. دې ته مګ وره چې زه خاونې ما زه به کوزه غاړه وړم ښځه وایي ورګه دی به ما ته کوزه غاړه وړي. ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ. دا چل مه کوئ دا اختلاف په ورځې دوه به ورو ورو به اوږدېږي بله ورځ به د یو بل نه جدا شي او دا بچي به هم تیتر بیتر شي ورو خاندان به وران شي. دا دغه زر ختموئ چې کله اختلاف راشي. د بیبي سره اختلاف مه اوږدوئ په دې شیطان ډېر خوشحالیږي تاسو ته پته نشته. حدیث مبارک کې راځي د دې ټولو شیطانانو چې کوم مشر دی هغه د اوبو باندې خپل تخ ولګي په دریاب باندې تخت د پاسه ولګي او دا کچ کچ شیطانان خواري کې ویزای شیطانې کوي بیا ما ته ماخام ته کارګزاري راوړی نو دا شیطانان خوارش چې ګرځي نو دا ماخام کارګزاري راوړي دی مشر شیطان ته وی دا مې وکړل یو وی دا مې وکړل بل وی په تن مې دا وکړل غلا مې وکړه زنا مې وکړه په کس باندې اخر کې پکې یو ګوټ شیطان راشي بوډي ورته وی ما د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړ یو رشته مې ورانه کړل اختلاف پکې راغی. حدیث مبارک کې راځي وی دا شیطان ولا د زین پاسی وی ترا سره غاړه غړې سلامو که غرضی کار پکې تا کړی دا نور اسریږي. دا تا چې کم کارو کو دا یوازې د ښځه خاوند اختلاف نه دی په دې به روغ خاندان کې اوس اختلاف دوه خاندانونه وجنګېږي پې که نه بچي لاړ شي تباه و برباد شي که نه نو په دې کلي ورانېږي او په دې ملکونه ورانېږي چې کله دا رشته خرابه شي. دا ډېره اهمه رشته ده دا په معمولي خبرو باندې مه ورانه. شیطان ورلپاسې وی غرضي کار پکې تا کړی دی او دا نور هسې تلي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د اختلاف پیدا کو دا نور هر څه به د دې سره راځي. دا دومره ناکاره عمل دی. نو دې رشتو ته په ښه نظر ګورو دې ته د عبادت په نظر ګورو چې دا ټولو انبیاو ودونه کړي ما واده کړی دا خو عبادت دی دا خو ډېره خوږه رشته ده دا ښځه زما د جنت ملګری دی دا به ما سره په جنت کې دا بیبي وي او دنیا کې کومې 20 او 30 او 50 کاله عمر دی نو دا بیبي مې د ژوند ملګری دا خو به ما سره د ژوند ملګري دا خو زما سره ژوند تیری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته فرمایل وی خیارکم صحابو تاسو ته غوره سړی وښیم چې په تاسو کې ټولو کې غوره سړی څوک دی وی غوره په تاسو کې هغه کس غوره دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي دا په ټوله دنیا کې غوره دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي د خپلې بیبي سره روابط ښي او بیبي ترې خوشحاله دا په ټولو کې غوره دی. او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د خپلو بیبیانو سره ښه یم ما مره ښه څوک نشته څومره چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه نو مونږ په بار څومره ښه سړي یو چې کور ته راشو بس ښه سړیتوب په وره کې بار پرېږدو بس چې کور ته رادننه شي ښه سړیتوب ختم